د ټولو نه مخکې خو درته یو خبره کلیر کوم چې زه یو پارټي نه سپورټ کوم. صحیح دی جي چې کله مې زړه وغوښتو چاله مې ووټ ورکړو هغه له مې ووټ ورکړی. دویمه خبره دا ده چې کم کس غلط کار کوي په هغه پسې غلطه ویډیو جوړوم، چې کم کس صحیح کار کوي په هغه پسې صحیح ویډیو جوړوم. په دې ټیم کې دا خبره د عمران خان د پرتوګ ده. ډېر کسان وایي ځان یا وروره دا پیجونه مخکې کوي دا درز غوبلې راوستی دی وایي عمران خان پرتوګ ولټا اچولی یا د شاخیل بچو یا د ننداب بچو. تاسو څه په سترګو لیدلي دي د جولا بچو د ځان نم د دغه بچي جوړ کړي دي په هر ځای کې ډنګېږي دا د کاټن اچولی دی. په اوړي کې خلک اچوي کاټن چې د لرې نه لږ وګوري که نه نو په هغې چې کومه سلایي شوي نو سړی وایي که د دا کاټن یعنې د دا کپړې ولټا اچولي دي نو جد د دا کپړې ولټه نه دي اچولي د ځان نه مه بلاقېږئ. صحیح ده د سپک سړي بچو هر ځای کې ځان مه مشهوروئ. و یو کس نه مشهوري دوه بل ورله مشوره ورکړه چې جومات کې غول وکړه یا ټیز واچوه په دې باندې به مشهور شي. نو تاسو مو دغه قیسې شروع کړي صحیح ده داسې ویډیو جوړه کوي چې په هغې کې څه ټویسټ وي نو موږ به مشهور کړو یاره په پیجونو کې به هم شیر کړو په پروفایل باندې به هم شیر کړو. اوس د ځانه د غولو سپي مه جوړوئ د پمن بچو چې عمران خان پرتوګ ولټه اچولی دی عمران خان دا کړي دی او سسته نشې کړي ده او پرتوګي ولټه واچو د بې غیرته بچو. عمران خان سپورټ نه کوم زما د کاپیره سیوا بدي شو خو دا کار مې خوښ نه شو. دا کار هم ډېر د کونیتوب کار کړی دی مړه خو دې ظالمانو خلک ځان کې لږ سړیتوب واچوي د سپک زامنو. تاسو وګورئ تاسو خو دې ویډیو ته وګورئ ښه په غور ورته وګورئ. یوازې ده نه دی کړی که نه د شهباز شریف زوی هم کړی حمزه شریف هغه هم کاټن اچولی د دنیا خلک کاټن اچوي. تاسو کاټن یې څه پېژنئ د غریب سړي زامنو د کاټن ویډیو تاسو ته څه پته شته دی خو چېرته دا لیچیدارې جامې اچوئ خدای هم غرق او تباه کړی ځان هم سپي جوړ کړي دی عمران خان پرتوګ ولټه واچوئ عمران خان دا وکړی عمران په مورم عمران خان واچوم. ویډیو خپله هم وګورئ ملګرو سره یې شیر کړئ چې داسې د سپک سړي زامن دي د بړوا بچو.